د مور پلار سره ښه کوئ. دا زما تاسو ته زړه نصیحت دی، مور او پلار. والله العظیم که ما نه دې تپوس وکړو چې ما ته د مور او پلار داسې تعبیر وکړه د دې الفاظو چې څنګه چې د دې حق یې نو زه یې نشم کولی. مور او پلار دا ټکي دومره وزن والا دي، دا ټکي دومره درانه دي، دا ټکي دومره زورور دي چې انسان په سوچ کې پرېږدي چې زه څه ووایم. خو زه درته لنډه دا وایم چې مور هغه شخصیت دی او هغه انسان ده او هغه ښځه ده چې نه همیشې ته به خېټه کېږي. او که چېرته دا خبره یادول غواړې نو به دې خپل نوم باندې لاس وهه. په دې خېټه ته چې لاس راکړې دا نوم پکې شتي که نه، دې ته چې ګورم تا ته به رایادېږي چې یو غټه انسانه وه، یو اوچته ښځه وه، یو وخت کې تا د هغې د وینې نه وینې څکلې وي، تا د هغې د جسم نه خوراک کړی و. ځکه خو دا پاتې شوی دا ځای جوړ پاتې شوی دی چې انسان ته رایادېږي. کله کله چې لوی ته ګورو نو مور به ته رایادېږي چې هغه اوچته انسان او بیا چې هغه مور په قبر کې پرته وي، بیا چې هغه مور انسان یې نشي لیدی، او هغه مور چې هغه ژبه نشي خوځولی، هغه مور چې ستا خبرې نشي اورېدی، د انسان دا زړه دی چې ټخکۍ چوي. چې ما یو پرې د دغه زنانه د دغه ښځې د اوچته ښځه چې هغه نښه ما ته پرېښودلې چې بچي که ته ډېر غټ شي وګورې زما د جسم نه تا وینه څکلې وه، که ته ډېر غټ شي ته خو اوس مالداره شوی ښه ده، بچي دې هم شوي ډېر هوښیار شوی، خو دا دی چې زما د بدن نه ته خوراک کړی دی. وګوره دې نښې ته دا نښه پرته ده که مور. هغه مور چې اولنی قدم چې ما ورته اخیستو نو چا د لاس نه نیولي و، هغې نیولي نو بیا زموږ د خپې ازادې شوې، دومره ازادې شوې چې کله د هغې خپې ودرېدې بیا د هغې خدمت نشي کولی. د هغې غریبې بوډۍ چې خپې ودرېدې په کټ کې پرته ده نو مونږ ترې تنګ شو، مونږ وایې دا راته څه جاښه پرته ده، غم راته پروت دی. حالانکې زموږ چې خپې نه چلېدې نو ګوته چا راکړې وه مونږ له بلاس کې، همدغه مور وي بچیه دا ګوته راله ونیسه، زما دا ګوته ونیسه، ګوته مونږ نیولې وه مونږ ورو ورو قدمونه ولیدو به راپاسېدو. هغه مور چې د بوټانو دا تسمې به مونږ نشوی تړلی، د هغه به مونږ چا ته وي چې مونږ له وتړه. هغه وړوکی کار چې مونږ ته ډېر غټ ښکارېدو هغه به زموږ مور زموږ لپاره کوو. الله اکبر. اوس هغه مور د بعضو کسانو سره خو نشته، د کومو سره چې شتي نو هغه وایي مړه وي ساده ښځه څه قمقله ورته کېده وایي ته خو دومره قمقل وایي چې تسمې دې نشي تړلی، هغې دله تړلې وي. سهار چې به سکول ته تلې مدرسې ته تلې مور به زموږ نه راتلو، دا بوټ به مدرس نیولی مور ماله زه د بوټان تسمه هغه به راته وبه یې خندل وي قیامته پورې تا چېرې زده نه کړو. هغه مور، هغه خوږه مور چې په دې وړوکوالي کې تا سره بل څوک ملګری و، ستا د پالتو خبرو ته چا غوږ ایښودو، ستا د ګډوډو خبرو ته چا غوږ ایښودو، صرف دغه یو انسان و چې ستا د خبرې ته غوږ ایښودو. مونږ به د دې مور سره چې وړوکوالي کې کېناستو څه څه به مونږ ویلي بده نشته، او څه ګډې وډې به مونږ ویلي، او څه داسې مطالبات به مونږ کړي چې هغه به د نه کېدوي. هغه مور بچي ته به خندا چې وي صحیح ده داسې به دله مو وکړم. ملګری زموږ سره نه و نو دا زمونږ څه وه، زمونږ ملګري وه. او اوس چې هغې ته د ملګري ضرورت راشي نو غریبه ځان له به یو کټ کې پرته کور کې، او د بعض ظالمان په کور کې چې کومه پالتو کمرې دي سي نو هغه وایي دا به وي د بابا او دا به شي. لکه هغې یوازې د ملګري د ضرورت ته غریبانان څوک یې خبرو ته غوږ نه ږدي، ځکه چې بوډاګان دي څه وایي نو اوس ورته ضرورت ته یاره وي مونږ سره هم ټیم نه شي دوی د خبرو ته غوږ کېږو. هغه مور چې نه همیشه ته د هغې په خېټه کې تېرې کړي دي. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما پسې یو کس راغی وایي ما خپله مور د یمن نه په شا کړې وه، حج ته مې راوړې وه یمن نه په شا، او ټول حج مې به وکړو، اوس یې مدینې ته م راوړې ده، او بیا به وړم هم په شا. حق مې ادا کړو که نه؟
هغه ورته نه حق دې نه ادا کړی. وی ولې؟ وی دې ته چې به دې په خټه کې چې تاو شو هغه یو سړي ته چې ورته ورسېد هغې حق نه ادا کړی. زه مور حق ته ادا کړي، یمن نه دې را په شا کړي ده نه حق ته ادا کړو. الله اکبر. یمن نه یو سړی مور په شا کړي او راولي او حج پې پوره په شا وکړي او بیا هغه شان په شا ویسي هغه حق ادا نه کړو. د یوې سړي کې نو موږ څه حق ادا کړی؟ هغه مور چې ټوله شپه انسان ته ناستې وي، ماشوم ته ناستې وي، جلۍ ویښ دی، څو پر دی نه ویده شوی زه نه ویده کېږم. بیا هغه پلار، الله اکبر، هغه اوچت انسان، د پلار لنډ تعریف چې د خلکو د دې کوم زه که څوک راته وایي پلار څوک دی، زما هغه څوک دغه ستا دپاره چې ځان خاورې کړی. بس که ته هوښیار یې پوه بشي پلار څوک دی؟ هغه څوک دی چې ستا دپاره یې ځان خاورې کړی. ته هم پلار یې که په دې پردي ملک کې ته ناستې مزدورۍ ته راغلی. ولې راغلی؟ دې بچو دپاره کې هغه ښه په مزو چرچو کې یو ټلیفون چې ته کور ته وکړو یا پلانې نه جوړه ته باندې ستا باندې چې چیرې وي بیا وله پیسې ګورې، د سکول فیس او د مدرسې فیس او پلانې او دغه او داسې، نو ته پکې خاورې شي او د هغه ژوند څه شي؟ هغه برابر شي. پلار هغه انسان دی دا پلار چې ته په تولۍ کې پروت خنارې دې خېجي بېغمه، او دا پلار غریب د مزدورۍ نه راشي دغه شان سملي به دې کټ کې اوړي سهار بانک به وي بیا روان شي. تپوس دې وکړه ته ولې ویده کېږې نه؟ ته ولې خو ناجوړه یې که څنګه؟ ویله ناجوړه نه وو د ماشومانو دې څوک جوړه یم، د پلانې ناجوړه دی، د پلانې چې کمزورې کېږي دی له واده کومه، دی له سبقونه ویل چې سبق ووي خو دا دی چې پیسې نشته او په دغه ټیم کې به د سهار بانک ووي نو دی بیا روان شي چې مزدورۍ له ته خره سهار راپاڅې ناشتې ماشتې وکړي سبقونه له ځي مزې چرچي. دا هغه دوه انسانان دي اوچت چې د دوی سره به د دنیا کې څومره ښه کې هغه کم دي او دوی لپاره چې ځان خاورې کم دا کم دي. رسول الله یو صحابي ته نصیحت کو د مور مبارک یې الزم رجلها یا رجلیها، وی د خپې د هغې د خپې په ځان لازم کا. یا رسول الله ولې وی فثم الجنه، وی دا دې جنت دی، د دې مور د قدمونو لاندې جنت دی. نو اوچته زنانه ده. او پلار رسول صلی الله علیه وسلم وی چې پلار دې راضي وي نو الله دې راضي دی، چې پلار دې خفه وي الله دې خفه دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی پلار چې بچي ته دعا کوي نو هغه نه واپس کیږي، چې خیرې ورته کوي هغه هم نه واپس کیږي. نو کوشش دا کوه که پلار دې ژوندی چې د هغه نه چې د دعا واخلي او کوشش دا کوه چې د هغه د خیرونو ځان لرې ساتي، ګناه خیرې قبلي. ډېر اوچت انسان دی. دا د جنت دوه دروازې دي الله تعالی درکړي. بعضو کسانو باندې یو دروازه بنده شوې ده نو په بعضو باندې دوه بندې شوي او بعضو ته دوه کولای. امام حسن بصري رحمه الله د پلار په جنازه کې روانو، جړل ډېر سخت خفه و چې واپس راغی ملګرو ته ته واو چې انسان چې موږ ته نصیحتونه کوي نن ستا حالت ډېر خراب دی. هغه ته جړم په دې چې د جنت دوه دروازې راته الله پوره کړي نه رانې وبنده کړه او په دې چې په دغه دروازې چې ته ننوتی یم او که نه یم. خوش قسمته انسان دی چې دوه دروازې ورته اوس هم کولاوي او هغه انسان ته موږ څه ووایو چې د هغه نه یوه دروازه بنده دی یا د دوه بندې شوي. د هغه انسانان دي چې دوی حق د مرګ نه بعد هم نه ختموي چې مړه شي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي د ملګرو سره به یې ښه کوئ، چې مړه شي دعاګانو کې به یاد ساتئ، چې مړه شي قبر له به یې زیاته ورته دعاګانې کوي. والله العظیم کومو کسانو چې د مور پلار سره ښه نه دي کړي وروسته ول الله هدایت ورکړی ده، هغه د خاورو په هغه ډیرې لاندې پراته دي. نه دې نه ته تپوس وکړي دی به ته صحیح حل ووایي چې د ده څه ارمان دی. دوی زما دغه ارمان دی چې څوک زما د مور پلار د قبر نه راپاڅي جوړه سره خپل کړه. نن که څه کولی شي وکړه، که نن څه کولی شي وکړه، ګوره سبا له به ارمان کړي. ته چې
زه درته دا وایم څه چې ته غواړې چې زما مور پلار زما نه په دې حال کې لاړ شي نو هغه اوس وکړه هغې کې هېڅ پته نه دی ظاهري حالاتو مطابق هغه زموږ نه مخکې مري اگر که دا لازم نه ده سبا به د ټلیفون نه جوړې نشته اوس به ټلیفون نه جوړې نشته یو کس ما سره ملاو شو ما ته ویې ما والد صاحب ما ته وایي شیخ صاحب وایي څه کمه خلکو ته کړی زموږ پلار نه پوهېږي او الله یې زموږ دمه کړي د دغه الفاظ ما ورته نصیحت وکړو سبحان الله قدرتي خبره ده چې بیا ما ته خبر راغی چې هغه پلار ما دی زه لاشنوي له ورغلم نو ژړلې نو ما به دې زړه کې چې تا وایي چې الله یې زموږ دمه کړي زه دمه شول بیا به دغه سپین ږیري به دې ته سلی ژاړې نو دا زموږ بنیاد دی دا زموږ څه دی بنیاد دی د الله نه بعد دنیا ته د راتلو وجه او سبب هغه څوک دي هغه زموږ د خواږه مور پلار دي که چې هغه په خاورو کې دي چې هغه دغه سره دي چې هغه چې په خاورو کې د هغو نه تپوس وکړه چې مور پلار څومره خواږه یي هغه به راته بیان کړي او ژوندی چې کوم سړي سره مور پلار ژوندي د سره قدر نه د نن نه د اوس نه هغو ته ټلیفون وکړه هغوی نه معافي وغواړه هغوی د زړه خوشحاله کړه یو روایت کې داسې راځي چې رسول صلی د یو سړي ځنکدن له ورغی او رسول صلی ورته کلمه ووایه کلمه هغه نه شو ویلی اول پسې له صحابه تلي بیا په رسول په زړه ویې رسول الله فلانې کلمه نه شي ویلی رسول صلی ورغی رسول دې کلمه ووایه نه شو ویلی هغه کلمه وی مور رښتي ویه رسول صلی الله دننه ورغی بوډۍ سپي داسې ښځه ناسته چې له ویښته یې سپین شوي جسم یې کمزوری شوی هډوکي ناست و هډوکي ورته ویله زوی خفه یې چې کس هغې له مخ واړه چې خفه یم چې نو رسول صلی الله بس صحیح دی الله به جهنم ته واچوي نه هغې نه دغه مې نه ده خوښه مور ده چې څنګه هغوی دغه مې نه ده خوشحاله چې هلته هغه هلک ووایي لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ووایي ساعت یې ووت د ځنکدن په وخت کې به ته کلمه نصیب نه شي وایي چې دا مور پلار دنه خفه او وی خدمت روزانه ورته ټلیفون کوه روزانه ورته ټلیفون کوه د ښځې او د بچو نه مخکې پلاره څنګه مور ته څنګه زه تا نه څه وکړم ستا نه قربان شمه تا نه زار شمه تا ته لوګی شمه څه در وکړم دا دنیا در ټوله راجمع کړم ته څه وې چې هغه د خدمت ووایي که ته کولی هم نه شي زه به کوم انشاءالله انشاءالله اوس ووایه که الله ووایه نو صحیح ده که الله وغواړي ته به یې وکړې که نه زما تاسو ټولو ته نصیحت دی دا په دنیا کې هر څه بیا راځي الله اکبر سوای د دوو انسانانو ده بیا راځي مور او پلار دا بس کې ځان پرې ښځې دومره مینې مور پلار یې پرې غوی لکه دا ښځه که مړه شوه سل نورې که دا ښځه خفه شوه سل نورې ښځې شتي که نه شتي دنیا که دا زوی دې مړ شو سل نور که دا لور دې مړ شو سلې نورې که دا رور دې نه مړ شو دنیا ملګري نور شتي چې هغه د دې رور نه هم سړي ته خواږی او چې دا بوډۍ لاړو بیا څه شتي ټول دنیا راجمع کړه د بوډۍ ځای نه شي نه والله لازم که دوی ځای نیوی شي